سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أما بعد، غير محترم حاضرين سامعين ومشاهدين رنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا علم نحوی متعلق په سلسله وار درسونو کې دا زمونږ دویم درس دی او په دې درس کې به د الله په توفیق سره مونږ یو څو مهمې خبرې بیانو. اوله خبره به دا وي چې دا کوم علم مونږ وایو یا دا کوم علم مونږ زده کوو د دې څه اهمیت دی، ځکه چې مونږ سره شوق پیدا شي چې کله مونږ د دې علم اهمیت وپېژنو. دویمه خبره مونږ دا کوو چې علم نحو څه ته وایي، د دې څه تعریف دی، د دې به مختصر تعارف وکړو. او دریمه خبره به دا بیان کو چې د علم نحو موضوع څه ده، په علم نحو کې څه بیانېږي، د څه نه بحث کوي. د دې بیان به وکړو د الله په توفیق سره، او ورسره به دام بیان کو چې د علم نحو ثمره او فایده څه ده. موږ چې په علم نحو باندې پوه شو نو موږ ته به څه فایده میلاو شي. دا خبرې به د الله په توفیق سره په اسانه لهجه باندې بیان کو. اولی خبرې ته براشو، علم نحو یو ډیر مهم او ډیر ضروری او اهم علم دی. دا غي وجه دا ده چې د علم نحو تعلق دا د الله د کتاب سره دی. د علم نحو تعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث سره دی. او دا قاعده د علماء کرامو په منځ کې معروفه ده چې شرف العلم بشرف معلومه. کته د علم فضیلت معلومه او د هغې شرافت معلومه نو ته وګوره چې د علم تعلق د کوم څیز سره دی. نو د علم نحو تعلق د الله د کلام سره دی، او د علم نحو تعلق د رسول الله علیه الصلاة والسلام د احادیث سره دی. د دې وجنه علم نحو ډیر بهترین علم دی او ډیر فضیلت لري. دغه شان د عربي زبان د لپاره علم نحو به انتهایی ضروری ده. که څوک غواړي چې په عربي زبان باندې ځان پوه کړي، د هغې په لیکلو باندې، د هغې په ویلو باندې صحیح ځان پوه کړي، نو د هغې دپاره علم نحو دا ضروری ده. د علم نحو نه بغیر څوک په عربي زبان باندې صحیح تکلم کلم نشي کولی او نه صحیح عربي لیکلی شي. نو د دې د وجې نه د علم نحو اهتمام ضروری دی. علما فرمایي چې النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. علم نحو په عربي زبان کې داسې حیثیت لري لکه څنګه چې مالګه په خوراک کې کوم حیثیت لري. بهترین سالن به ډیره خرچه به پې شوي او ډیر تکلیف به ور باندې شوی، خو چې کله په هغې کې مالګه نه وي نو هغه بهترین خوراک به د خوراک نه وي، بې خوند دی. نو دغه شان به یو سړي سره ډیر علمي معلومات به ورسره وي، خو چې هغه په علم نحو باندې نه پوهېږي نو هغه به بې خونده خبرې کوي او په هغه عبارتونو کې ډیره زیاته غلطي کوي او د هغې د وجې نه د هغې هغه حیثیت هم خرابېږي. بیا څوک هم د هغه په خبره باندې اعتماد نه کوي. نو علم نحو ضروری ده.
همدارنګه علما کرام فرمای چې الصرف العلوم والنحو ابوها. د عربي علوم د پاره علم صرف د یو مصدر او د اصل حیثیت لري، د یو مور حیثیت لري. ځکه چې په علم صرف کې د لفظ د ټولو احوالو نه بحث کیږي، د لفظ ابتدا، درمیانه او آخري دا به څنګه وي، نو دا په علم صرف کې معلومیږي. او فرمای والنحو ابوها، او د عربي علوم د پاره علم نحو د پلار حیثیت لري. نو دینه دا معلومیږي چې علم نحو دا یو انتهایی مهم او بهترین او ضروری علم دی. دویمه خبرې ته براشو، علم نحو کې څه بیانېږي؟ د علم نحو تعریف څه دی؟ نو د علم نحو تعریف علما کرامو کړی دی. موږ به په عربي ژبه کې هغه تعریف را نقل کو، ځکه د عربي الفاظ هم ضروری دي. وجدا ده چې علم نحو خو زده کولی شي د عربي زبان دپاره، بیا به دغه تعریف معنا وکړو او مختصر مقصد به بیان کو. نو د علم نحو تعریف دا ده: هو علم بأصول يعرف بها أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض. علم نحو دا یو علم ده، هو علم بأصول، دا یو علم ده او قواعد لري، اصول او ضوابط لري. يعرف بها چې د دې اصول او قواعد په وجه باندې معلومول شي اواخر الكلم الثلاث، اخري حالات د درې کلمو. مراد د درې کلمونه الاسم والفعل والحرف. اسم فعل حرف ده، د دې اخري حالات بسنګ وي، دا به مرفوع وي که منصوب به وي که مجرور به وي، دا به معرب وي که مبني به وي. نو د دې تفصیل په علم نحو کې معلومیږي. همدغه شان وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، او د دې قواعد په وجه باندې معلومول شي هغه طریقه د رایوځای کولو د بعضی کلماتو د بعضو نورو سره. ته چې په عربي زبان کې و جمله استعماله، نو پاغي کې به ته مختلف الفاظ راوړي. نو دغه یو لفظ د بل لفظ سره څه مناسبت لري، نو د هغې وضاحت په علم نحو کې کیږي چې آیا د اول لفظ فعل دویم فاعل دی، که د اول مبتدا دویم خبر دی، که نائب فاعل دی، که اسم د ان او د اخواتها دی، که خبر د ان او د اخواتها دی، که اسم د کان او د اخواتها دی، او که خبر د کان او د اخواتها. د دې ټول تفصیل را روان دی، خو مختصر دومره او پیژنه چې علم نحو تا ته دا درخای چې د دې اسم فعل حرف آخري حالت به څنګه وي، او دا اسم فعل حرف چې یو بل سره ته یو ځای کې د په خپلو کې څه مناسبت لري. نو دا د علم نحو اختصاص دی، او په دې علم نحو کې د دې وضاحت کیږي. درېمې خبرې ته براشو چې د علم نحو موضوع څه ده. هغه تقریبا د تعریف نه معلومه شوه. د علم نحو موضوع ده الكلمة والكلام من حيث الإعراب والبناء. موضوع د علم نحو کلمه او کلام دی، لفظ او جمله ده. خود دې حیثیت نه چې دا معرب ده که مبني. وضاحت یې دا ده چې په علم نحو کې به تا ته دا بحث کیږي چې دا لفظ دا اسم دی که فعل دی که حرف دی، دا معرب دی که مبني دی، او که معرب دی نو دا مرفوع دی که منصوب دی که مجرور دی. د دې مکمل وضاحت به دا په علم نحو کې تا ته کیږي. او آخري خبره به دا بیان کو چې د علم نحو فایده او ثمره او هدف او مقصد یې څه دی. موږ که علم نحو زده کړو، موږ ته به څه فایده میلاو شي؟ نو خو ظاهره خبره ده. د علم نحو مقصد او هدف او فایده دا ده چې صون اللسان عن الاخطاء اللفظيه، جبه به دې محفوظ شي د لفظي غلطیانو نه. چې کله په علم نحو باندې ته پوهیږي، نو ته به په عبارت ویلو کې لفظي غلطیانې نه کې. دا عن الاخطاء اللفظيه ځکه وی چې
د علم نحو د معنا سره خو کار نشته، هغه ته لفظ درخی چې لفظ صحیح وایا، نور به معنا باندې ځان په خپل پوي کې. نو دا څلور خبرې تقریبا موږ په مختصر انداز کې وکړلې چې دا تقریبا د علم نحو مبادیات دي. اولنۍ خبرې دي ضروری چې د علم نحو اهمیت او داغي تعریف او د علم نحو موضوع او د علم نحو غرض مقصد او فائدہ چې هغه په اختصار سره بیان شي، او مزید درسونه چې په هغه کې به د کتاب متن بیانېږي ان شاء الله تعالی دا براتلونکي درس کې د الله په توفیق سره بیانېږي. والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.